और मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह लाहौर के ډېر لوی ولی او بزرګ د ټول علماء دیوبند صدر هغه سره یو علم او چې هغه ته کشف به وي دا مولانا شمس الحق افغاني چې اوس وفات شو دا د ډېر لوی علم خاوند دا ورته په لاهور کې وی چې حضرت زما دماغ دا نه مني چې تا سره دا علم دی چې چاته وګوره او داغه ماهیت در تخکار شي ونه مني نه دی ونه ورځه لاهور ته بوتله د شاهي مسجد ته مخامخ هغه آثار قدیمه چې پکې دی هغه دروازه کې ودرولې ده او په دې مخ ورته لاس والے ولې ګورز دی جمعه دی افغاني صاحب ما ته قران خوړو چې می جمعه ته وکړه کل هم خرا ټټوان سپي بيشوګان بيزوګان میلوګان دا پکې ولاړ کل هم وې غبراو شو وې بیا راته په مخ کې لاس راخ بیا بني ادم راته ښکار वे माते हुए चाहो अभी कुछ काम और भी है ब्याह वेले टमटम के केना पखवानों बुजुर्गानों पर टांगे था टमटम के केना स्तुनो लाहौर अधीरे तलाब लाहौर अधीरे मुताल्लिक मौलाना अहमद अली वैली चो लाहौरियो तुम्हारी खबरें मैं आग की तंदूरें देखता तासो कब्रों न जद और तनूरू न गोरम न अफगानी से बरते हुए चिदा जना माना रजा लाहौर अधीरे ته چې بوتله نو و چې ادیره باندې ودرې نو بیا زما په دې مخلاص راخ چلا سره راخ کو و چې دې ادیره ته مې کته په خدای مې دې قسمی چې هر خبر لکه د اور تنور او لمبه تراوته ول بیا زګ بروشو په مخ راته لاس راخ کو چې مولانا ابي ما چې باس او مې مانه مولانا افغاني هغه سړیو چې د علماء دیوبند محتمم بوي چې په ایشیا کې د مولانا شمس الحق افغاني عمر علم د چاني په ایشیا دا غسړیو او دا د سترګو واقعیا نازیزانو په دې مغاوي راکېږي زما په خدای قسم دې او بیا مې دې په خدای قسمی چې یو ډېری پیسہ پردے مال ستا پوگا پاتش یو ٹیڑی پیسہ پردے مال ستا پوگا پاتشو ټول عمر د پاره جهنم ستا لازم او د جنت بوئی در باندې حرام دا زما د کور خبره نه حافظ ابن کثیر لیکلی دي چې په قیامت کې به پیش شي او ډېر منځګزار او پرهیزګار او حاجی صاحب او بزرگ صاحب قبو جبو والا دا خود جنت توتی دی چې پیشي الله به ورته وایي چې د پلاني سړي پتا یو پیسہ پاتې ده یو پیسہ